مور نن فریاد نه کوي، مور به خفه کیږي نه، بچی جدا کیږي که نه ټول جدا شي. ناغه مور او پلار یې په ډاګه ناستې وي، مونږ پکې د چا سره به یو لکه. ناغه یو ورته وایي تاسو چې د چا سره خوشحاله یې، وایي تاسو به یې د سره یې. ناغه پلار هم خوشحاله شي، هغه مور هم زه وایي د سره به یو. مطلب دا چې د هر یو سره به خوري او څکي. ناغه بیا د یو سره هم ونه خوري وڅکي. ښه ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه، وی مولي صاحب 2 زامن مې جدا شوي دي. ما ته وی ته و پکې د سره یې. نو وی مولي صاحب بېګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي، ما وی د ده دا به راوړي. وی زما دې د الله په ذات قسم چې په ما بېګانۍ شپه وږې تېره شوې. د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي؟ دا بچې به دې قبر ته کوزیږي که نه؟ دا بچې د حج او عمرې له څه له ځي؟ دا بچې دا مدرسې ولې چلی؟ څه له مدرسې چلی؟ څه له دې تبلیغ له ځي؟ څه له دې حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی؟ الله به تې د دې مور د نفقې تپوس کوي. دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي؟ نو چې دا وروڼه تقسیم وکړي دا زامن، نو دا پلار یې په ژړا شي. نو موږ دې پلار نه تپوس کوو، موږ وایو پلاره ته ولې ژاړې؟ نو پلاره سړه نری شوی چې عمر تېر شوی. هغه وایي مولي صاحب یو داسې وخت و چې دا بچي زما واړه و، زه خو لوی ومه. نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی، نو دې غېږ ته یې وخېږي. نو بل راشي وي دا زما ابو دی، ته تې اپله شه. نو په دې پلار باندې جنګ، یو وایي زما ابو دی، بل وایي زما ابو دی، بل وایي زما ابو دی. تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کېږي بیا که نه دا زامن و، دا پلار یې بوډا شوی. نو چې دې جدا کېږي که نه، نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو، نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه؟ نو یو وایي دا د ده پلار دی، هغه بل وایي ستا پلار دی، هغه بل وایي ستا پلار دی. نو پلار وایي هغه وخت چې یو به وایي زما پلار دی، بل وایي زما پلار دی. نن مې په سپینه ګیره یو تپلی او بل مې بل تپلی، پلی که نه پلی، وایي دا ستا پلار دی. بل وایي ته د چا نه پیدا یې چې دا د ده پلار دی؟ ته د چا نه پیدا یې؟ دا مور د چا مور ده؟ دا 2.5 کاله متیازې تا په چا کړي دي؟ په دې مور دې نه دي کړي؟ نو مور او پلار بیا یو بل تپلو. دا یاد ساتئ، یاد. د دې علماو نه تپوس وکئ، د دې مفتیانو نه تپوس وکئ. که یوازې په حج او عمره خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ. که یوازې په تبلیغونو خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ. که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوئ ماله نوم بدل کئ. رضا الرب فی رضا الوالد، دا د رب اټلی قانون دی. رضا د رب په رضا د پلار کې ده، چې پلار خفه دی زه خفه یمه، که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضایي دی. هسې به دعاګانې کوي، نه قبلیږي زما دا دومره مدرسې چلول.